چې دا بټۍ ده او د نوې اوره چې برۍ شوې ده دا سړی لګیا دی پټرول چې دې سوري کې چې لاندې دی نو ربړ پروت دی دې کې لاندې لرګی پروت دی د پاسه پې پټرول واچي دې ته بیا تیلې وخي دې کې بلاس کېږي دې سړي ته ګورئ دا به اوس دا تقریبا چې د دې بټۍ یا مالک دی یا منشي دی هر څه دی دی به اوس د بل سړي سره چې دی دا جلیمار دی او د سره لاس کې سیخ دی په دې سیخ کې کپړه تړلې ده او دې ته دې باندې نیم پټرول اچولي دي د کپړې باندې دا اوس دا سړی را روان دی او دې ته تیلې ورته کو اوس په لاندې د مورو ته دا وردننه کې دا بلاس کوي دې ته ډېر زیات نقصان رسېدي خلکو ته ګوره ورته دا دې وردننه کو په دې سوري کې او بلاست شو نو د دې مقصد صرف دا دی چې ډېر خلک داسې کوي چې پټرول پې له پاسه واچي نو دا خو بلاس کېږي که نه دې ته به ډېر زیات خیال ساتئ چې پټرول خو ډېر اوره کوي او غټ نقصان کوي نو دې ته ډېر زیات خیال وکړئ چې کله هم اوره اچوئ نو داسې څیز نه ځان وساتئ ځکه چې پټرول دې ډېر زیات ور واچولو او بد دماغ